السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آیا غواړئ قرآن کریم په ډېرې اسانۍ د ټکنالوژي نه په استفاده باندې حفظ کړئ؟ شوق لرئ د دې چې قرآن کریم حفظ کړئ، وخت نه لرئ یا نشئ کولی چې استاد ته لاړ شئ، کښېنئ ورسره قرآن ترې حفظ کړئ. اصلا خو باید قرآن کریم له یوه استاد نه حفظ شي چې هغه د تجویدي غلطۍ یا ټول هغه کوم تېروتنې چې ته کوې یا کومه طریقه چې هغه درسره مرسته وکړي او مشکل دې حل شي. خو که ته وخت نه لرې یا نشې کوی مثلا استاد ته کښېنې او شوق لرې چې قرآن کریم حفظ کړې، زه یې درته یوه اسانه طریقه درښیمه چې زه خپله اکثره وخت استفاده ترې کوم. کله چې وزګار یم او فارغ یم او غواړم چې قرآن کریم حفظ کړم، نوي آیتونه حفظ کړم، په دې طریقه باندې زه اکثره وخت قرآن کریم حفظ کوم. مثلا په موټر کې روان یم، ګوشکي غوږ کې کښېږدمه، دا طریقه استفاده کوم. یا چیرته ولاړ یم، چاته انتظار، یا چیرته ناست یم، یا ټکسي کې چیرته ځم، سفر کومه، دغه طریقې نه زه استفاده کومه. مثلا زه ځمه، تاسې کولی شئ مثلا موبایل ته کوم قاري چې ستاسې خوښېږي یا کوم تلاوت کوونکی چې ستاسې خوښېږي د هغه غږ ډاونلوډ کړئ، یا کوم سورت چې لولي، کوم سورت غواړئ تاسې حفظ کړئ، هغه تلاوت ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې، بیا یې چالان کړئ. خو زه معمولا یوټیوب ته ځم، مثلا دا څو ورځو کې ما دا آیتونه حفظ کړه چې دا قاري صاحب منصور السالمي دی، د تلاوت ما واورېدو او دا آیتونه زه حفظ کومه. دا ما حفظ کړه په څو لنډو ورځو کې. مثلا هره ورځ مې پنځه آیتونه یا شپږ آیتونه داسې حفظ کول، په درې څلور ورځو کې، دوه درې ورځو کې مې حفظ کړه الحمدلله. نو زه اوس مثلا داسې طریقه کوم، د تلاوت ما راوستو یوټیوب کې چلوم. یوټیوب کې خو والا دا دی چې ډبل کلیک وکړي په دې سکرین، په دې څنډه باندې بیت ته درته سر کوي، په اسانۍ باندې ته کولی شي مثلا دا واورې. زه مثلا داسې طریقه باندې قرآن حفظ کوم. تاسې هم دا طریقه عملي کړئ، انشاءالله قرآن کریم په اسانۍ باندې او کومه برخې چې تاسې غواړئ حتی ټول هم حفظ کولی شئ. مثلا دا تلاوت یې زه راولم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثلا دا آیت ډېر اوږد و، زه یې بېرته سر کوم. مثال ستاسې دغه دپاره زه دلته یې درومه. مثلا یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا، دا مثلا زه 10 وارې تکراروم، بیا یې له سره کوم، بیا یې اورم. که آیت مثلا اوږده دي، تاسې په څو برخو باندې ویشلی شئ. مثلا دا آیت اوږد دی، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا، خو دې دپاره چې تاسې باندې بوج نه شي او سم دقیق یې حفظ کړئ، مثلا دومره اول کې وایي چې یا ایها الذین آمنوا، بس بیا ورپسې دا چلن کوي. که در باندې بوج کېږي مثلا دومره ویلی شي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا الربا، بیا ورپسې اضعافا مضاعفه، اضعافا مضاعفه، دا هر یو تن 10 وارې تکرار کړئ. خو که در باندې بوج کېږي مثلا دوه قسمتونه باندې، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، اضعافا مضاعفه، دا هر یو تن 10 وارې تکرار کړئ. کله چې مو دا آیات 10 وارې تکرار کړه، مثلا 20 وارې تکرار کړئ، څومره چې مو وس کېږي همدومره پخېږي، بیا ورپسې دویم آیت پلی کوئ. واتقوا الله، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون، بیا مثلا دا پسې تکراروئ همداسې واتقوا الله لعلكم تفلحون، بیا یې بېرته سر کوئ، د سره یو ځای ووایئ. مثلا یا ایها الذین، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون، دا مثلا بیا تکراروئ، بیا ورپسې لاړ شئ بل آیت دی، بیا یې واورئ. واتقوا، خود دقیق ورته فکر کوئ، ذهن کې مو کېني. واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. مثلا دا واتقوا النار التي أعدت للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، لسته في تکرار کوئ، بیا ورپسې بېرته سر ته لاړ شئ، دا درې واړه آیتونه له سره
تکراروئ تر هغې پورې چې پوخ شي. بیا یې هر لمانځه کې وایئ. هر لمانځه کې مثلا هغه رکعتونو کې د خپل کوم حفظ چې مو کړی ده تقسیموئ. هر رکعت کې خپل حفظ ګردان کوئ، خپل حفظ تکراروئ او لمونځ مو کې دغه آیتونه تکراروئ. په هر رکعت کې مثلا ټولې اونۍ کې تاسې یو صورت حفظ کړو، بیا بلې اونۍ فقط تکراروئ. هېڅ مشکل پکې نشته. هم به مو ورسره قرآن کریم حفظ کړی وي، هم به مو ورسره ښه آیتونه حفظ کړي، هم به مو ورسره ګردان کړی، هم به مو ګردان پوخ شوی، هم به مو حفظ پوخ شوی او لمونځ نه به مو خوند هم اخیستی. ځکه چې لمونځ تاسې کله څومره تکراروئ په لمانځه کې دغه آیتونه ستاسې فکر به دې آیتونو ته وي. له چورتونو، له فکرونو، له حسابیانو، له جنجالونو، له تشویشونو او د شیطان له وسوسو نه به پکې بچ یاستئ. لمونځ نه به خوند اخلئ. ما له ټکنالوژي نه ډېره استفاده کړې الحمدلله. د قرآن کریم په حفظ کې یو تجربه چې زه لرم هغه دا ده چې ما کوم آیتونه چې مثلا د قرآن کریم نه همداسې خپله حفظ کړي دي چې ویلي مې دي، بیا مې قرآن کریم باندې کړی آیتونه مې حفظ کړي، او کوم چې مې مثلا د موبایل نه اورېدلي دي بیا مې حفظ کړي دي، قاري صاحب پسې مې تکرار کړي. دې کې ما دوه ګټې، یو دا خو ډېر کم زما نه هېرېږي، نور آیتونه رانه هېرېږي، هغه تسلسل یې رانه ګډوډ شي، ځینې آیتونه رانه هېر شي. اما هغه چې ما مثلا یو کال پورې آیت نه دی تکرار کړی یا صورت نه دی تکرار کړی، خو بیا مې چې تکرار کړی په حفظ کې دومره مشکل سره یا ګردان کې دومره مشکل سره نه یم مخ شوی، ځکه چې زما ذهن ته دا داخلېږي. او بل ښه والی دا دی چې تجوید ورسره زده کوم. د قاري صاحب د ژبې نه عملي تجوید زده کوم. ستندرد قاریان دي او دوی ښه تلاوت کوي، نو کله چې دوی ښه تلاوت کوي زه ورسره ښه تلاوت زده کوم، هم طرز زده کوم د تلاوت، هم مې ورسره تجوید دغه کېږي، هم مې هغه ژبه ورسره تیار همدغسې راوکېږي. دا طرز چې زه کاپي کوم هم مې ورسره تجوید ښه کېږي، هم مې ورسره قرآن ویل ښه وي، او هم مې ورسره ګردان او حفظ او هر څه ورسره پیاوړي کېږي. نو دا طریقه ده چې زه قرآن کریم په ډېره اسانۍ باندې حفظ کومه. تاسې هم همدغه طریقه د ټکنالوژي نه استفاده کوئ. هر څه چې کوئ ویې کوئ، قرآن حفظ کړئ. ورځ کې 3 آیته 5 آیته ګردانوئ، تکراروئ. سبا ته 3 آیته نور، سبا ته 3 آیته نور. هفته چې تېره شوه بیا دا ټول ګردانوئ همداسې د یوې هفتې دپاره چې کله پوخ شو قرآن مو بیا مو انشاءالله نه هېرېږي. چې یو ځل اول کې پوخ شي قرآن کریم، پوخ حفظ شي، بیا په اسانۍ نه هېرېږي. اما که پوخ حفظ نه کړي ډېر کسان نه هېرېږي، بیا ستړي شي وایي نه قرآن کریم رانه هېر شو. مه یې هېروئ او حفظ یې کړئ. کوم صورتونه چې مو خوښوي حداقل هغه خو حفظ کړئ. الله پاک به انشاءالله اجر درکړي. دغه وخت چې د قرآن په حفظولو تېروئ، د دې اجر، د قرآن کریم د تلاوت اجر او دغه وخت چې مو برکتېږي، د دې هر څه ګټې به انشاءالله تاسې ترلاسه کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.